کو معشوم دی او کو زنانه ده څه غلطي وشي نو د خلکو دړوان دی به هغه ته نصیحت او غوسه نه کوي. د خلکو دړوان دی به نه کوي. معشوم دی معشوم ته هم د خلکو دړوان دی نه کوي. ځان لبه کې او ځان لبه کې نه خبر ریلیکس کې هغه کوي. کو زنانه ده هغه ته هم د خلکو دړوان دی نه کوي. د بچو دړوان دی هم نه کوي. ځکه چې زنګ او تاسو د بچو دړوان دی خزه ته غوسه کوو او هغه پویا کو د معشوم ذهن کې دا راځي چې د خپلار می جوړ ډیر پویا سړی او د امور می جوړ نه پویا دا هر وخت د خپلار می لګي دی خز د مور ته نصیحت کوي د امور می جوړ پسند نه پويږي. نو استاد د خپل خزه هغه قدر د خپل د بچو په ذهن کې کم کو حالن کې داسې خونه ده. نو خپل خزه ته هم نصیحت د معشومانو د روان دي نه کو او معشوم ته هم نصیحت د بل چا د روان دي نه کو. او کو تاسو وایي چې معشوم نه پويږي معشوم نه پويږي نو تاسو راته وایي چې خلک ګناه او غلط کار د معشوم دړوان دي کوي نو دا دې خبرې دلیل دی چې معشوم پويږي کنه ځکه هم دا دړوان غلط کار نه کوي. نو اقضه کې مونږ وایو چې معشوم پويږي او دې کې مونږ وایو چې معشوم نه پويږي. معشوم الته کې پويږي او معشوم دلته کې پويږي. خو دې زمانه زموږ غوسه راغلی دا او هغه ځکه زموږ غوسنی بلبل شي نو خو پويږي کنه. نو خزه ته دي او کو معشوم ته دي غوسه خو به بالکل نه کو. نصیحت بم د چا دروان دي نه کو نو الله به دا نصیحت اثر لري. نو دا مونږ په خپل آئین او دستور کې لیکل پکار دي. په ترقی یافته ملکونو کې بعض خلک پیسې ورکی او نفسیاتی ماهران په هغه ته پیمنټو کې فیس ورکی صرف دې د لپاره چې زما دا خبره وره چې زما دا زړه تشي او د خپل زړه تش کې هغه ته خبرستو یو بدري خبرو کې چې ستاسو مسلې دا حل دی. نو کومونګه خپل خزي او بچولا خالص چې ګوره بل څوک په پکې نه وي نه بل سوچ وي نه بل سیز چې کم دنو وي خالص ټیم ورکو. تاسو وګورئ چې روزانه تاسو 15 منټه ورکوي کنه تاسو د خزي او د بچو د ذهن او د زړه بالکل صفاشي. اس قسمه سيزونه با ګيله معنی با پکې نه پیدا کیږي ان د سپورت باغ ختميږي او قصه به مخ کې روان. نو یو په شپ کې دا لیکل پکار دي چې روزانه 15 یا 10 منټه په خزه بچولا او مور پلار لا ورکول پکار دي. ما خپل عادت ته والد صاحب کور په بالکل دیوال په دیوال دی. نو ما زیګر چې زالت یم نو زالت لارشم چې ز اغي کرس کوم نو چې را په حقي نو هغه وی اخوا کې نو دغه ما نه صرف تاسو سره کینم نو موبایل نه سبلسو اسنا بس ایته ګورم خبره کوم او چې نه ګټل موبایل هغه ما زیګر تیر شي بیا راشم نو خپل کار کله چې په سفر کې نو چې دې نه لارشم نو بیا ورشم یا روټه کو دې هغه چودنی وینو زه خامخه ورته بیگم زه لیټ ورسېدم نو ما ستم دوت کېدونه مخ کې ورلم ماشاءالله بابا پکې وړي یا خوا کوي په قوم ولا زورو کو خوشتبي غپ شپ ازات اکثر خبرو کوم دعاګانې ډېرې کوي کنه زه ته بابا جو نن سبا دعاګانو ډیزلو تکړه ډیزل ډېر طاقت ډیزلو تکړه دی یو مخ یو پسینجی وي اوس ډیزلو کې ډېر زر زر اثر راځي بابا او خان دي خوشاله شي بیا تر شو بس کور به غمو. نو مور پلارلا خزه بچولا خالص او مخلص وخت ورکول چې هغه کې د بل چا عمل دراون نوي دا په خپل آئین او دستور کې لیکل پکار دي. بل کله هم چې تاسو کو معشوم وي او کو خزه وي چې یو کار کولی شي وته او بچي کوم به ان شاء الله او کو خزه وي او کوم به ان شاء الله کنه شي کوله نو صفاوت اوای چې خپنه شي دا مې وس کې نشته نشم کولای. دوکه باندې کوي غلط بیانی باندې کوي. کله کله مونږه مور ان خزه دا وای چې وته وای کنه خیر دې رو بلند لکنه میرات خصوص جاړي چې لک په قلار شي نو مونږ ته چپ شه بچي خیر دې رو بلند لا پړل کې مداوي چې رولم ولا نه پرې د چې اوس غلی شي نو چې بیا لاړ شمه او راشم هغه ماشوم وي تا مال هغه مم راوړ زه ته يم بچي ما خو اسه غپ لګاو نو هغه وي ښا تم دوکې کې تم دروغه نو بیا پړې بجړاش دا څه ده کدا څه نه ده نو نه به خزه سره
نه به ماشوم سره دوکې دا کې به نه کوو چې یو کار کولی شو او بچې کوم انشاءالله چې یو کار نشو کولی نه بچې خفه نه شي کو ته ډېره مجاړې خو زه نشم راوړی او ښځې ته هم دغه شانتې ویل په بچ زما وس کې نشته دی نو بیا به خو کو چېرې فرض کا هغه وقتي خفګان دپاره مونږ دروغ وایو یا دوکه وکړو نو هغه به په مونږ باندې بې اعتباره شي دا اعتبار نه دی دا جوړیږي ډېر په ګرانه باندې او ماتیږي ډېر په اسانه باندې دا شیشه نه کوم چې پکې مونږ مخ ګورو دا په اسانه جوړېږي کو په ګرانه جوړېږي ډېر په ګرانه جوړېږي او دې یو وړوکی باندې کاڼې وروله ټپ ماته ترمې به لاړه شي خو دغه ترمې ته بیا راغونډې کې یو بل سره جوړو کې د هغې کې مخ دې کې مخ ټیک ښکاري دې کې مخ ټیک نه ښکاري دې کې زما لس مخونه ښکاري نو کو دغه شیشه ته بیا راټولم کې نو مخ پرې پکې داسې پرې ښکاري نو کو ښځې او بچو سره مونږ دوکه وکړو او اعتبار او اعتماد مو خراب شو نو کو تاسو بیا جوړم کې په ایل پی ورم ولې نو هغه اعتبار او اعتماد به د باندې بیا نه وي